اوس راځو دې مسلې ته چې دا سړی چې په دکان کې تعویذونه پراته دي او یا دې په خپله تعویذونه استعمالوي، هلته دکان کې هم تعویذونه ځوړند کړي او ګاډو ته مې او څاروو ته مې او ماشومانانو ته مې او ښځو ته مې او لا نن سبا پکې یو دا تصویر چلیږي د بجلۍ د میټر ته هم تعویذ اچولی کې چې د دې د لاسه بجلۍ بل کم راځي او ناشنا حالات به ویني د دې خلکو. تعویذ اچول دا به دوه قسمه، یو تعویذ هغه تعویذ دی چې د دې سړي په دا عقیده ده چې دا تعویذ دا کارونه کوي کوم چې د دی غواړي او په هغې کې شرکي الفاظ لیکلي، یا رسول الله، یا فاطمه، یا علي، یا حسن، یا حسین. بعضو پکې دغه لیکلي فرعون او حامان او قارون. اوس د نیکانو خلکو نه کې غواړي یو سړی وایي زه دوی پکې ښه اعتماد ده، وایي چې دا دومره نیکان دي چې د الله درجې ته یې رسولي دي، دوی به دغه کړي. خو فرعون کې پته چې لا فرعون نوم پکې سړی دی کې او د حامان او د قارون ده او څه ناشنا. یو پیر موږ یو کس تعویذ اخیسته به کې لیکلي یا اشبوشه یا خشبوشه او یا بدوح او یا کدوح. دا شرکي الفاظ دي. نو چې کله د انسان دا عقیده وي چې دا تعویذ په خپله اثر کوي او دا شرکي الفاظ پکې لیکي، نو بیا دې سړي عقیده د شرک ده. او که دی داسې چې په دې کې دننه قرآن لیکلی په تعویذ کې دننه یا یو دعا چې د الله نه پکې څه غواړي، نو د ده دا کار حرام دی. شرک نه دی خو حرام دی. تعویذ که د قرآن نه وي او که غیر قرآن نه، حرام خو په دواړو حالاتو کې دی، خو چې شرکي الفاظ پکې وي نو بیا شرک دی، د اسلام نه به انسان خارج کېږي. او د تعویذ دا مسله ده موږ بار بار بیانه کړې ده، خو یو دلیل دوه پې ته بیانوم چې زړه ښه مطمئن شي د دې بعضو ملګرو. عقبه بن عامر دا روایت ته امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی دی. رسول صلی الله علیه وسلم من تعلق تمیما فلا اتم الله له، څوک چې تعویذونه په غاړه کوي الله د هغه حاجتونه چېرته هم نه پوره کوي. دغه شان یو روایت کې راځي، دا هم د عقبه بن عامر الجهني دا روایت ته امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی ان النبي صلی الله علیه وسلم اقبل الیه رهط فبایع 9. رسول الله پیسې کسان رالو، لس کسانو د بیعت دپاره، د 9 سره بیعت وکړو وامسک عن واحد، او د یو سره رسول الله بیعت ونه کړو. هغوی یا رسول الله بیعت 9 ترکته هذا، د 9 سره بیعت وکړو، د یو د پرېښو. رسول الله ان علیه تمیمه، په ده باندې تعویذ دی. فادخل یده فقطعها فبایعه، دې سړي خپل لاس ورنیوسو په دې ګریوان کې او تعویذ یې پرې کړو. رسول الله سره بیا بیعت وکړو. بیا رسول الله وایي من علق تمیمه فقد اشرک، چا چې تعویذ په غاړه کړو د شرک وکړو. نو تعویذونه منع عامه راغلې ده. نو راجح قول دا دی چې تعویذ که قرآن پکې هم لیکلی نو بیا هم ناروا دی، ځکه چې قرآن دې لپاره نه نازل شوی چې تعویذونو ته اچوي او ګاډو ته به اچولی او څاروو ته. زه اکثر دې ملګرو ته وایم زه هم داسې کار کوو، دا کوم چې وایي چې قرآن د تعویذ جایز دی او د الله نوم پکې لیکلی، ما ته د خپل پلار نوم ووایه او د خپل نیکه نوم راته ووایه، زه یې لیکمه په یو کاغذ باندې او بیا د دې میخې یا د دې غوا د لکۍ پورې ځوړندومه چې دا داسې ګرځي. وبه مني څوک ما سره وي به چې تا ته زما د پلار سپک ښکاري، زما نیکه چې تا د هغه نوم به دغسې لیکلی، نو تا ته د الله کلام دونه سپک ښکاري چې هغه دې څاروو ته اچولی او هغه دې ماشومانو ته اچولی، هغه په ګندګۍ کې ګرځي او هغه دې ښځې ته او تا ته پروت دی او تاسو به کوروالی کوئ، قسمه قسم حالت ته باندې راځي او دسمات به کوئ، حاجت به کې پوره کوئ. نو د تعویذونه په هر حال کې ناروا دي. او دا یو روایت کې راځي چې چا د مسلمان نه تعویذ پرې کو لکه د چې یو مري غلام آزاد کو. نو کوشش کوو چې څوک د له مخې راځي او تعویذ ورته نو پوه یې که په حکمت سره، او که دا تعویذ ته پرې کېدو ختمېدو دا دې ختم که. والله اعلم.